یا چاته کستکړه واس په محبت زنده‌باد په جارو آیا چې ختم نبوت زنده‌باد په جارو آیا چې ختم نبوت زنده‌باد مسلمان عقیده کړه ښکارا زمونږ نبی هر یو دشمن خپل جذبه کړه ښکارا مسلمان عقیده کړه ښکارا زمونږ نبی هر یو دشمن خپل جذبه کړه ښکارا په ډډ وایا ناموس رسالت زنده‌باد په جارو آیا چې ختم نبوت زنده‌باد په جارو آیا چې ختم نبوت زنده‌باد یا چاته کستکړه واس په محبت زنده‌باد په جارو آیا چې ختم نبوت زنده‌باد په جارو آیا چې ختم نبوت زنده‌باد زمونږ نبی په انبیاو کې ډېر ښکلی دی شان یې ځکه انبیاو کې موندلی دی زمونږ نبی په انبیاو کې ډېر ښکلی دی شان یې ځکه انبیاو کې موندلی دی د امام المرسلین په حقیقت زنده‌باد په جارو آیا چې ختم نبوت زنده‌باد په جارو آیا چې ختم نبوت زنده‌باد یا چاته کستکړه واس په محبت زنده‌باد په جارو آیا چې ختم نبوت زنده‌باد په جارو آیا چې ختم نبوت زنده‌باد پاک الله سره یې کړي چې رازونه دي پتوه او په یاسین صفاتونه دي پاک الله سره یې کړي چې رازونه دي پتوه او په یاسین صفاتونه دي وربر کړي لوی مقام او شان چا زنده‌باد په جارو آیا چې ختم نبوت زنده‌باد په جارو آیا چې ختم نبوت زنده‌باد یا چاته کستکړه واس په محبت زنده‌باد په جارو آیا چې ختم نبوت زنده‌باد په جارو آیا چې ختم نبوت زنده‌باد ډېر خوږې څلور ښکلي یاران لري ګران صدیق عمر علي حضرت عثمان لري ډېر خوږې څلور ښکلي یاران لري ګران صدیق عمر علي حضرت عثمان لري بہادر حضرت عمر شجاعت زنده‌باد په جارو آیا چې ختم نبوت زنده‌باد په جارو آیا چې ختم نبوت زنده‌باد یا چاته کستکړه واس په محبت زنده‌باد په جارو آیا چې ختم نبوت زنده‌باد په جارو آیا چې ختم نبوت زنده‌باد زباسط قریش وایم چې ډېر ښکلی دی نه براشي داسې بلو نه راغلی دی زباسط قریش وایم چې ډېر ښکلی دی نه براشي داسې بلو نه راغلی دی نو زه کوم په دې صفت ستا هر صفت زنده‌باد په جارو آیا چې ختم نبوت زنده‌باد په جارو آیا چې ختم نبوت زنده‌باد یا چاته کستکړه واس په محبت زنده‌باد په جارو آیا چې ختم نبوت زنده‌باد په جارو آیا چې ختم نبوت زنده‌باد دا ښکلی نعتیه کلام په آواز وړاندې کیږي د ډېر ګران او محترم ورور جناب محمد صالح حقیار او شاعر ډېر ګران او قدرمن ملګری عبدالباسط